سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. نن به ستاسو سره د نړۍ 10 عجایب ځایونه وګورو. د دې په لیدو سره به تاسو هم خوشحاله سئ او هم به حیران پاتې سئ، ځکه چې دا 10 ځایونه داسې دي کله چې تاسو د دې په اړه پوه سئ او دا ځایونه ووینئ، نو ستاسو به هغه ځای ته د ورتګ احساس نور هم لا زیات سي. نړۍ همدومره پټه ده لکه څومره چې ښکاره ده. حتی د عصري ساینس په زمانه کې هم په ځمکه کې داسې ځایونه شته چې د منطق، قاعدې او پوهې هره دروازه ورسره تړل کیږي. دا هغه ځایونه دي چې طبیعت پکښې کې نه لیدونکي ځواک په څیر چلند کوي. ځینې ځایونه داسې دي چې هلته هغه څه پیښیږي چې هیڅکله باید نه وی سوي، او ځینې داسې دي چې وجود منل یې ناممکنه ښکاري. څېړونکي پیړیو راهیسې هڅه کوي چې د دې رازونو ځواب پیدا کړي، خو له هر ځواب سره وروسته یو نوی راز افشا کیږي. دا ځایونه نه یوازې د ښکلا نښې دي او نه هم د ویرې ځایونه دي. دا هغه ځایونه دي چې دلته علم او ناپوهي سره یوځای کیږي. نن به تاسو د نړۍ 10 داسې ځایونه ووینئ چې داسې ښکاري لکه د دې نړۍ چې بیخي نه وي. 10 اندرا دنوشي ریور، یعنې د انګړ وړنګي سیند. په کولمبیا کې د طبیعت د ژوندیو انځورونو ترمنځ د سیراج لاماکارینا ملي پارک په زړه کې یو سیند بهیږي چې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې نشته. د دې نوم کانو کرسټالس دی، یعنې د کرسټالونو سیند، خو نړۍ ورته د انګړ وړنګي سیند وایي. کله چې د لمر وړانګې د دې سیند پر اوبو باندې ولګېږي، نو په 5 بېلابېلو رنګونو سره دا ځلېږي: سور رنګ، ژړ رنګ، شین رنګ، آبي رنګ او تور رنګ. دا منظره دومره ښکلې ده چې څوک یې په لومړي ځل وویني په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي. داسې ښکاري لکه د اسمان چت چې وزمکې ته راښکته سوی وي. خو پوښتنه دا ده، دا رنګونه له کوم ځای څخه راځي؟ آیا د کوم کیمیاوي تعامل پایله ده که د طبیعت یو نادره معجزه ده؟ په حقیقت کې د مکارینا په نوم یو ډیر نادره اوبهیز نبات د سیند په تل کې وده کوي. دا نبات د لمر د رڼا او د اوبو د سطحې له بدلون سره خپل رنګ بدلوي. کله چې د سیند اوبه ډیرې وي، نباتونه په اوبو کې ډوب وي او رنګ یې خاص نه ښکاره کیږي. خو کله چې د اوبو سطحه کمه سي او د لمر وړانګې نیغ په نیغه د سیند تر تله پر ورسیږي، نو دا نباتونه په سره، ګلابي، ژړ او شین رنګ ځلیږي. د همدې امله سیند د یو ژوندي انځور په څیر ښکاري. خو دا رنګینه صحنه یوازې د 100 اونیو لپاره دوام کوي، عموما له جون څخه تر نومبر پورې، کله چې د باران موسم ورو ورو ختمیږي. په همدې وخت کې د سیند بهیدنه نه ډیره تیزه وي او نه ډیره کراره، او نباتونه ژوندي پاتې کیږي. دا ځای له ځمکني جوړښت له پلوه ډیر ځانګړی دی. کانو کرسټالس په هغه سیمه کې پروت دی چیرته چې د اندیز غرونه، امیزون ځنګل او ارینکو حوزه سره یوځای کیږي. دا درې سره طبیعي ځواکونو د خاورو، منرالونو او رڼا ترکیب داسې جوړ کړی دی چې دا رنګینه معجزه یوازې همدلته رامنځته کېدلی سي. ساینسپوهان باور لري چې دلته د ځمکې ډبرې شاوخوا 1.2 میلیارده کلن تاریخ لري، یعنې 1200 میلیونه کاله تاریخ لري. یعنې په هغه وخت کې لا پیچلي ژوندي موجودات په ځمکه کې نه وه. ځینې څېړونکي دې ته د ځمکې ژوندی ژوند وایي. په دې سیند کې نه ماهیان شته او نه نور لوی حیوانات. اوبه یې دومره صفا دي چې تل یې په سترګو سره لیدل کیږي. خو فضا داسې احساس ورکوي لکه دا ځای چې د بلې نړۍ وي. کله چې هوا آرامه وي او لمر سیده پر هغه ځای باندې برابر وي، د اوبو رنګونه داسې ښکاري لکه د بلې نړۍ دروازه چې خلاصه سوې وي. دا منظره نه یوازې په سترګو باندې ښایسته ښکاري، بلکې روح ته هم ژور سکون ورکوي. انځورګران ورته د ځمکې د روح هنداره وایي، خو ساینسپوهان یې یو طبیعي نوري فریب بولي. خو دواړې خبرې رښتیا دي، ځکه دا سیند نه یوازې ښکلی دی بلکې ژوندی هم دی. دا ځای هر کال د 100 اونیو لپاره دا ثابتوي چې طبیعت اوس هم هغومره اصرار لري لکه د کائناتو د پیل پر مهال چې درلودي. کانو کرسټالس موږ ته دا راپه ګوته کوي چې ځمکه یوازې د خاورې او ډبرو یوه کره نه ده، بلکې یو ژوندی شعوري ځواک چې لا هم خپل اصرار په رنګونو کې پټ ساتي. نه هم ایټرنل فلیم ټولو څېړونکو موندلې ده چې د دې سیمې د ډبرو لاندې د طبیعي ګاز زیرمې دي. زیاتره یې میتان او ایتان دي. دا ګازونه د یو واړه سوري له لارې راوځي او کله چې د طبیعي یا انساني چنګ سپارک سره مخ سي، اور بلیږي. په عادي حالاتو کې دا ډول اور باید له یو څه وخت وروسته مړ سي، خو دلته خبره بله ده. دا اور نه مړ کیږي بلکې تل بل وي، لکه یو څوک چې قصداً دې ته هوا ورکوي او هغه بلوي. کله چې ساینسپوهانو د دې ځای د ګاز د جوړښت په اړه باندې څېړنې وکړلې، نو هغوی ته معلومه سول چې دا ګاز له نورو عامو ګازونو څخه بیخي ډېر فرق لري. عموما میتان هغه وخت جوړیږي چې د ځمکې ژور کربیني مواد په سلګونو درجو سانتیګراد حرارت ته ورسیږي. خو دلته تودوخه ډېره ټیټه ده، یعنې دا موضوع د عامو علمي پروسسو سره تړاو نه لري.
دا غاز خالص دی او دا اور د عادي کیمیاوي تعامل نتیجه نه ده. دا د یوې نامعلومې پروسې نتیجه ده چې تر اوسه د انسان له پوهې څخه بیخي ډېر لرې دي. ځکه نو دا تلپاتې لمبه یعنی ایټرنل فریم د ساینس د تر ټولو ستونزمنو معماو څخه ده. نن ورځ دا ځای نه یوازې یو طبیعي اصرار ګڼل کېږي بلکې د روحانیت یوه نښه هم ګرځېدلې ده. دلته د اوبو شور، د باد سکون او د اور ځلېدنه یوه داسې فضا جوړوي چې د انسان روح ته ژور اغېز ورکوي. دا یو احساس دی چې یوازې په خبرو نه بلکې په تجربې درک کېدلی سي. تلپاتې لمبه موږ ته یادونه کوي چې طبیعت کله کله له خپلو قاعدو او اصولو هاخوا تګ هم کوي او داسې څه جوړوي چې د انسان له درک څخه پورته خبروي. دا اور نه یوازې د غاز پایله ده بلکې د هغه بېپایه قوې نښه ده چې لا هم د ځمکې په زړه کې ژوند کوي. نالیدلې، بېپایه او نه ختمېدونکي. د کویلکو اصرارناک حرم په مکسیکو ښار کې د ښار د جنوبي څنډې پر سر د عصري ودانیو او بوختو سړکونو منځ کې یو جوړښت ولاړ دی چې وخت ته چیلنج ورکوي. د کویلکو حرم دا یو ګردی بڼه لرونکی جوړښت دی چې د مکسیکو د تر ټولو پخوانیو اصرارناکو لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي. نن دا د ښار په یوه برخه پورې محدود دی، خو پخوا دا یو ژوندی ښار و چې یوه نااشنا مدنیت پکښې اوسېدی. د دې حرم عمر شاوخوا 3000 کاله اټکل شوی دی، یعنی د مصر د ځینو مشهورو هرمونو څخه هم هاخواته و. خو تر ټولو عجیبه خبره یې دا ده چې دا ګردي بڼه لري، نه څلور کونجه لکه د نورو پخوانیو مصري هرمونونو. دا پوښتنه تر اوسه بې جوابه ده چې ولې دا جوړښت ګردی و. د لرغونپوهانو په وینا د حرم شاوخوا په 1200 قمري کال کې جوړ شوی دی او شاوخوا 20 متره لوړ دی. دا له اوري ډبرو څخه جوړ شوی و او شاوخوا یې وړې معبودې هم وې چیرې چې خلکو د اور عبادت کوي. خو شاوخوا 200 قمري کې د زیتلال ټیمپل نومي اور غورځونکی غر له سختې چاودېدنو سره دا سیمه ویجاړه کړله. درنو لاواو دا ښار تر خاورو لاندې کړ او دا تمدن له منځه ولاړی. سلګونه کاله وروسته دا حرم د ځمکې لاندې پټ پاته سو تر څو چې په 20مه پیړۍ کې د لرغونپوهانو د دې ځای کیندنه وکړه او دا حرم یې د لاوا له درنو پوښونو لاندې پیدا کړي. خو اصلي اصرار لا هم پاته دی. دا چا جوړ کړی و؟ د دې جوړونکي مدنیت هیڅ لیک، هنر یا تاریخي نښه نشته. ځینې پوهان ګمان کوي چې دا ښایي د اولمیک تمدن برخه وي، خو ځینې نور وایي دا یو بل ورک شوی تمدن و چې د وخت سره سره له منځه تللی و. خو ځینې څېړونکي باور لري چې دا ځای د ځمکې د انرژي په یوه قوي نقطه کې پروت دی چیرې چې د مقناطیسي څپو شدت ډېر دی. ډېرو مسافرو ویلي دي چې هلته یې عجیب احساس کړی دی، د بدن رپېدل، د وخت ورکېدنه یا د وزن سپکوالی. هیڅ څوک نه پوهېږي چې دا تصادف دی که د پخوانیو تخنیکونو نتیجه ده. نن هم کویلکو د ښار د شور تر سیوري لاندې لکه یو چوپ ساتونکی ولاړ دی چې د یوې تېرې مدنیت ساه لا هم پکښې کې اورېدل کېږي. کله چې لمر پر ولګېږي او ګرمه هوا پرې تېرېږي داسې احساس کېږي لکه ځمکه چې لا هم د هغه ورک سوي ښار کیسه غږوي. اووم، د سمندر الهي اسرار. سکیلیګ مایکل ټاپو د آیرلینډ د لویدیځ له ساحل څخه 12 کیلومتره لرې یو سخت ډبرین ټاپو پروت دی چې سکیلیګ مایکل نومیږي. له لرې څخه دا د انسان لپاره جوړ ځای نه ښکاري بلکې لکه د اسمان پر لور چې ولاړ یو لرغونی مینار وي چې د یوې بلې قوې لپاره جوړ شوی وي. دا ټاپو له پیړیو راهیسې د اصرار او روحانیت نښه ده. دلته هوا ډېره سړه او ناڅاپه بدلیدونکې ده. چتونه توند دي او بادونه دومره تیز دي چې د انسان هر ګام خطر احساسوي. یو شمېر خلک شاوخوا 1400 کاله پخوا دې ځای ته راغلي وو او په دې وچه ډبره باندې یې داسې یو مینار جوړ کړی و چې تر ننه د علم، واقعیت او د انسان د زغم له حدونو څخه پورته خبره ده. په 14مې پیړۍ کې ځینې کلیک زاهدان دې ټاپو ته رارسېدلي وو. ویل کېږي چې هغوی غوښتل له دنیوي شور او ګډوډي ځان لرې وساتي. هغو زاهدانو د سمندر له سطحې شاوخوا 200 متره لوړه پر ډبرینه څنډه باندې وړې ډبرینې کوټې جوړې کړې وې چې اوس ورته د شاتو مچي کورونه یعنې بیهیو هاوسس وایي. دا کوټې پرته د سمیټو یا کوم بل موادو جوړې شوي دي، خو تر ننه د 14 پیړیو وروسته هم پر خپل ځای باندې کلکې ولاړې دي. فکر وکړه د سمندر په منځ کې د طوفانونو او یخو بادونو سره سره دا جوړښتونه لا هم نه جوړ شوي. دا د عادي انجینري له منطق پورته یو کار دی. سکیلیګ مایکل ته رسېدل هم اسان کار نه دی. دې ځای ته د رسېدو لپاره 100 ساعته په کښتۍ کې مزل کول پکار دی. خو کله چې ته د دې غره سر ته ورسېږې نو په فضا کې یو عجیب سکونت وي او یو عجیبه ویره وي او دا ځای تاسو ته یو عجیب سکون درکوي. بس داسې احساس درکوي لکه ته چې په بله نړۍ کې ولاړ یې. خو د دې ځای اصرار یوازې په جوړښت پورې نه دی تړلی. دا ځای خلکو د افسانو له مخې د ټاپو له هغو راهیسې مقدس بلل کېده چې زاهدان لا نه ورغلي.
ویل کېږي چې لرغوني سلټیک ډریډان دلته مذهبي مراسم ترسره کول او دا ځای یې د بلې نړۍ دروازه بلله. په ځینو فلکلوري کیسو کې ویل کېږي سکلیګ مایکل د خدایانو زینې وې. له دې ځای څخه روحونه اسمان ته تلل. نن دا ټاپو د یونیسکو د نړیوال میراث برخه ده. خو لا هم دې ځای اصرار او انرژي ژوندۍ ده. هغه کسان چې دې ټاپو ته وررسېږي وایي چې کله د دې ځای پر خاوره باندې پښه کېښول سي هر څه بدل سي. باد، اوازونه، ان د وخت احساس هم. دا هغه ځای دی چې ځمکه او اسمان یو بل ته نږدې ښکاره کېږي. سکلیګ مایکل دا ثابته کړې چې اصرار یوازې د تیر وخت برخه نه ده بلکې زموږ د سترګو مخې ته هم سته. 6 کاوا انجن جیل. په اندونیزیا کې د جاوا ټاپو پر سر کاوا انجن یو داسې غرنی آتشفشاني ځای دی چې د آبي اور له امله په ټوله نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. دا د سمندر له سطحې شاوخوا 2800 متره لوړ فعال آتشفشان دی چې د ځان په منځ کې یو ښایسته نیلي رنګ جیل پټ کړی دی. خو دا یوازې یو ښایسته جیل نه دی. د جهل څخه زموږ مطلب اوبه یا هم رود دی. دا د نړۍ تر ټولو زهرجن او اورین طبیعي ځای دی. د دې جیل پی ایچ دومره ټیټه ده چې د بیټرۍ له تیزاب څخه هم خطرناکه ده. د دې د تودوخې او کیمیاوي موادو له امله دلته هیڅ ژوندي موجودات پاتې کېدلی نه سي. خو بیا هم د دې ځای ښکلا د انسان سترګې تړلې ساتلی سي. اصلي راز د دې ځای د اوبو نه دی بلکې د هغه آبي او اسماني اور دی چې د شپې لخوا د دې غرو له سندو څخه رابهیږي. خو رښتینی آبي اور دا کوم خیالي شی نه دی بلکې یو واقعي طبیعي پدیده ده. کله چې د آتشفشان څخه وتونکي سلفر غازونه د هوا سره یو ځای کېږي نو دا غازونه تر 600 درجو سانتیګراډه پورې تاوده کېږي او چې سوځي د شین رنګ اور په څیر ځلېدونکې لمبې جوړوي. دا منظره دومره نادره ده چې څوک یې لومړی ځل وویني ګمان کوي چې دا د یو ایلین کار دی. د ورځې دا اور نه ښکاري خو د شپې له تیارو سره سیمه د نیلي لمبو په رڼا کې ځلیږي. داسې ښکاري لکه ځمکه چې خپله ساه باسي. ځینې لمبې تر 5 مترو پورې لوړ پورته کېږي او یو اصرارناک احساس رامنځته کوي. ساینسپوهان دا د سلفر د سوځېدو پروسه بولي خو د جاوا د خلکو له مخې دا یو روحاني راز دی. هغوی باور لري چې دا آتشفشان د یوې الهي قوې استوګنځای دی چې د شپې په بڼه باندې د اور انرژي خپروي. د سیمې خلک ورته د اور روح وایي. هغه شعور چې د ځمکې په تل کې سوځي دا ځای همدومره خطرناک دی لکه څومره چې ښایسته دی. دلته د سلفر کارګران هره ورځ خپل ژوند د خطر سره مخ کوي. هغوی د اوسپنې ساده میلې نیسي، مخ باندې جامې تړي او د زهرجنو غازو منځ ته ورځي هلته چې یوه ساه اخیستل هم د مرګ معنا لري. کله چې سلفر یخ سي ژیړ رنګ اخلي. هغوی یې ټولوي او د 80 کیلو وزن پر اوږو باندې اخلي او له غره څخه ښکته راځي. دا منظر د انسان د زغم او قوت تر ټولو لوړه نښه ده. هلته چې د ژوند او مرګ ترمنځ کرښه هره شیبه بدلیږي. ځینې ساینسپوهان باور لري چې دا ځای د ځمکې دننه د انرژي اور او ژوند د پټو بهرنیو یوه ژوندۍ نښه ده. ځمکه لا هم ژوندۍ ده خو ډېر مسافر وایي چې هغوی هلته داسې څه احساس کړي دي چې د علم له منطق نه بهر دي. ځینې وایي چې یو چا موږ ته د جهل له غاړې څخه کتل. ځینې د باد له منځ څخه غږونه اوري او ځینې وایي چې کله د جهل په اوبو کې خپل عکس وویني بله سیاره تر شا ښکاره کېږي. کاوا ایجن هغه ځای دی چې د طبیعت حدود ماتوي. هلته اور او اوبه، ژوند او مرګ، ښکلا او ویره ټول په یوه ځای کې سره یو ځای کېږي. دا موږ ته یادونه کوي چې ځمکه یوازې یو سیاره نه ده بلکې یو ژوندی موجود دی چې کله د آبي لمبو په څیر ځلیږي او کله د جهل په چوپتیا کې ساکت وي. 5 د ځمکې پټ جهنم. د کرسټالونو غار. په مکسیکو کې د نایکا په نوم د غره لاندې د ځمکې په تل کې داسې یو نړۍ پټه پرته ده چې لیدل یې د باور وړ نه ښکاري. دا ځای د کرسټالونو غار یا کیو اف کرسټالز نومیږي. یو ځای چې طبیعت د سشو غوندې لوی رون کرسټالونه پکې جوړ کړي دي. دا غار په 2000 کال کې د 2 ورونو له خوا څخه د سپینو زرو او نورو قیمتي شیانو په کیندنه کې په ناڅاپي ډول سره کشف سو. خو هغه څه چې یې ولیدل د انسان د تاریخ تر ټولو یو عجیب شی و. یو زرزمینی تالار چې د سشو په څیر رون او غټې کرسټالي ستنې یې هر لور ته ولاړې وې لکه د یو پردي بېګانې نړۍ دیوالونه. د دې کرسټالونو اوږدوالی تر 12 مترو پورې رسیږي او وزن یې تر 50 ټنو پورې رسیږي. یعنې ځینې کرسټالونه د وړو بسونو په اندازه لوی دي. دا غار د یو طبیعي موزیم په څیر نه ښکاري بلکې د یوه ژوندي معما په څیر ښکاري چیرې چې کرسټالونه په هر دیوال باندې، چت او فرش باندې راشنه سوي دي. د ساینسپوهانو په وینا دا د جپسم کرسټالونه د کلسیم سلفیټ څخه جوړ سوي دي چې د زرګونو کلونو په اوږدو کې په ګرمو او معدني موادو ډکو اوبو کې ورو ورو جوړ سوي دي. پوښتنه دا ده دا دومره غټ او لوی څنګه سول؟ دا لوی کرسټالونه به په بل هیڅ غار کې پیدا نه کړي.
متخصصین باور لري چې د دې غار تودوخه شاوخوا تر 850 درجو پورې رسیږي او رطوبت یې 100% ته رسیږي. دا ډیره ګرمه ده. د دې ځای ګرمه او باثباته فضا د دې سبب شوه چې کرسټالونه د میلیونونو کلونو لپاره ورو ورو وده وکړي. خو دا تودوخه د انسان لپاره د مرګ په معنا ده. پرته له ځانګړي محافظتي کالیو څخه یو انسان نشي کولی دلته څو دقیقې ژوندی پاتې شي. کله چې ساینسپوهان د دې غار د مطالعې لپاره لاړل، هغوی ته دا اجازه ورکړل شوې وه چې د یخ ساتونکي لباس، د اکسیجن ماسک او د محدود وخت سره دننه ولاړ شي، ځکه چې د دې ځای هوا د سلفر او ګرمو بخارونو ډکه ده او د انسان سږي کولی شي سمدستي وسوځي. د کرسټال غار یو خیال نه دی، بلکې د ځمکې د حقیقي ژورتیا یو انځور دی. دلته ښکلا او ویره دواړه یو ځای شته. دا موږ ته دا احساس راکوي چې د ځمکې لاندې یو بله نړۍ هم پټه ده، روڼ، ګرمه، غلیمه او بې پایه. شاید دا هغه ځای وي چې طبیعت خپل رازونه پکښې خوندي ساتي، له انسان څخه لیرې د وخت تر پوښ لاندې. دا د کرسټال غار موږ ته دا را زده کوي چې هر وخت دا رڼا نه وي، ځینې وختونه دا د ځمکې د روح انعکاس وي. څلورم، د سایبریا اسرارناکه ځاله، د پاتوم معمایي کیندې. د روسیې د یخو او خاموشو سیمو په منځ کې د سایبریا په ژورو کې یو داسې ځای شته چې داسې ښکاري لکه د بلې نړۍ برخه چې وي. دې ته د پاتوم کریټر یا کندې نوم ورکول شوی و، خو ځایي خلک یې د اور د عقاب ځاله بولي. دا نوم ډېر مناسب دی ځکه له لوړې خوا څخه چې ورته ګورې رښتیا د یوې لوی ځالې په څېر ښکاري. ګردۍ بڼه لري، په منځ کې یو برج رقمه شی لري او شاوخوا یې د برینه سطحه ده. دا جوړښت شاوخوا 40 متره لوړ دی او 160 متره پراخ دی. دا اسرارناکه جوړښت نه د کوم آتش فشان له چاودنې جوړ شوی دی، نه د بل طبیعي پیښې له امله راغلی دی. خو بیا هم دا ځای شته او ساینس لا تر اوسه د دې په دلیل باندې نه دی پوه شوی. د پاتوم کندې تاریخ په 1949 کال کې پیل شو، کله چې د روسیې جیولوجیست ولادیمیر خروماف دا ځای لومړی ځل ولیدی. له لیرې داسې ښکاره کېده لکه یو کوچنی غونډۍ چې وي. خو کله چې ساینسپوهانو د دې ځای جوړښت وڅېړی، ټول حیران شول. د دې د خاورو او ډبرو طبقې د آتش فشان په څېر نه وې، بلکې داسې ایښودل شوي وې لکه یو چا چې قصداً دا ځای جوړ کړی وي. د خاورو طبقې د باندې تاو شوي وې، داسې معلومېدل لکه د دننه خوا څخه چې دا ځای پورته شوی وي، خو په منځ کې یې هېڅ سوری نه درلودی، نه سوځېدلې ډبرې، یعنې دې ځای د آتش فشان نښې هم نه درلودلې. د لسیزو لپاره ساینسپوهانو بېلابېلې نظریې وړاندې کړلې. ځینو ویله دا د یو زاړه آتش فشان اثر دی، خو هېڅ آتش فشان دلته نه دی موندل شوی. ځینو ویل دا د ګاز د چاودېدنې له امله جوړ شوی دی، خو په دې ځای کې د ګاز نښې هم نه دي پیدا شوي. بیا په 1960 کال کې یوه نوې نظریه راپورته شوه. آیا دا د تونګوسکا پیښې سره تړاو لري؟ په 1908 کال کې د سایبریا په یوه سیمه کې یو زوروره چاودنه وسوه چې سترګونه ونې یې له منځه یوړلې. ځینې خلک باور لري چې دا یا د آتش فشان یا د بهراني فضایي الوتکو پیښه ده. ځینو ساینسپوهانو ویل ښایي د پاتوم کریټر همغه د چاودنې له انرژي له امله جوړ شوی وي، خو دا هم نشي ثابتېدلی. د سیمې خلک بیا خپلې کیسې لري. زاړه خلک وایي چې دا د ځمکې د زړه دروازه ده. د دې ځای یو ځل د اور بالونه پورته شوي وه. ځینې وایي چې دا د بهرني کښتۍ د کښته کېدو ځای دی. ښکاریان بیا وایي حیوانات دې سیمې ته نه ورځي. مرغان د دې ځای څخه خپل حرکت بدلوي او ونې غیر طبیعي ډول تاو شوي دي. تر ټولو عجیبه دا ده چې د دې ځای شاوخوا خاوره لږ رادیو اکټیو هم لري چې د طبیعت علت نشي کېدلی. دا هغه ځای دی چیرې چې وخت ولاړ ښکاره کېږي. د قزاقستان په لویدیځو برخو کې پروت باراک پټار د ځمکې له تر ټولو اسرارناکو او یو عجیبو سیمو څخه دی. دا یو پراخ، تش او د مرګ په څېر ځای دی چیرې چې نه ونې شته، نه ژوند، خو د دې سکوت لاندې داسې څه پټ دي چې ساینس، تاریخ او د انسان پوهه یې نن هم نشي تشریح کولی. د باراک پټان او د اپناین لوی مجسمې اسرار. ځایي خلک دې ځای ته د بېستنېدلو ځمکه وایي، خو له پیړیو راهیسې دلته عجیب او ناپېژندل شوي پیښې کېږي. ډېر کسان چې دې سیمې ته ورغلي دي بیرته نه دي راستنه شوي، او څوک چې راستنه شوي دي هغه هم نشي کولی چې د خپلو سترګو لیدلي حال په خبرو کې بیان کړي. باراک پټان یو وخت سمندر و. میلیارډونه کاله وړاندې دا ټوله سیمه د ارال سمندر یوه برخه وه. کله چې دا سمندر وچ شو نو د ځمکې ژور رازونه ورو ورو راښکاره شوه. نن دا سیمه په سلګونو کیلومتره غځېدلې ده او تر کومه ځایه پرې چې سترګې رسېږي یوازې شګې، ژور درزونه او د ډبرو عجیبې بڼې ښکاري. دلته د فضا یو ځانګړې چوپتیا ده، داسې احساسېږي لکه دا چوپتیا چې په غوږونو کې غږ کوي. ساینسپوهان باور لري چې دا سیمه د غیر عادي مقناطیسي څپو مرکز دی، چیرې چې د ځمکې مقناطیسي میدان ګډوډېږي. همدا وجه ده چې دلته د قطبنما لوري بدلیږي، د رادیو نښې ورکېږي او ساعتونه عجیبه ډول حرکت کوي لکه وخت چې په خپله دلته درېږي.
خلک که مقامي وي یا ګرځندویان دواړه د دې ځای څخه هم ویره لري او هم ورته حیران دي. ډېرو کسانو دعوه کړې ده چې دلته یې شین یا آبي دوړې د میسټ په څېر لیدلي دي چې په هوا کې ګرځي او بیا ناڅاپه ورکېږي. ځینو ویلي دي چې کله دې ځای ته موږ ورغلي وو داسې احساس یې کړی دی چې څوک ورسره دي او هغه څوک چې نه لیدل کېږي، خو د دوی له هر ګام سره هغه شی روان وي. دوی وایي زموږ موبایلونه او رادیوګانې دلته کار نه کوي، خو بیا هم یو عجیبه فریکونسي اورېدل کېږي لکه د بلې نړۍ څخه چې یو څوک پیغام رالیږي. تر ټولو ویرونکی شی دا دی چې په بارک پټان کې د وخت احساس بدل کېږي. په ډېرو خبرو کې خلکو ویلي دي چې دوی فکر کوي چې موږ دلته څو ساعته کېږي چې راغلي یو، خو چې دوی کله راوتلي دي معلومه سوې وه چې یوه مکمله ورځ یې همالته تېره کړې ده. ځینې خلک بیا ویلي دي چې داسې احساس یې درلودی چې موږ دلته څو ورځې تېرې کړې دي، خو کله چې د باندې راوتلي دي هغه 1 ساعت یا 2 ساعته تېر سوي وي. دا د وخت بدلون یعنی ټایم ډیلیشن لا تر اوسه په ساینس کې هیڅ څرګند علمي تفسیر نه لري. ځینې پوهان یې د ځمکې د جوړښت عیب بولي، خو هیڅ کره ثبوت نشته. بارک پټان یو ژوندی راز دی چیرې چې وخت، ساینس او منطق ټول ناکامه دي. دا هغه ځای دی د ځمکې ساه ورو کېږي، وخت درېږي او هر څوک چې له دې ځای څخه بیرته راځي له یوې پوښتنې سره راځي. دا ځای په اصل کې څه دی؟ خو دا راز یوازې دلته نه دی پټ. دوهم، د ایټالیا د فلورنس ښار ته نږدې د توسکاني د شنو دریو په منځ کې یو بل اسرار پټ دی، د اپیناین لوی مجسمه. دا یو ستره ډبرینه مجسمه ده، داسې ښکاري لکه یو لرغونی معبد چې له ځمکې څخه راپورته سوی وي او اوس ناست وي. دا مجسمه د 14مې پیړۍ د سترې مجسمې تر شا جیواني بولونیا لخوا څخه جوړه سوې ده. خو دا یوازې یو هنر نه دی، دا یو ژوندی تاریخ دی. د لرې څخه داسې ښکاري لکه یو طبیعي انسان چې ناست وي چې له ځمکې څخه راپورته سوی وي. څېره یې جدي ده، سترګې یې خلاصې دي او یو لاس یې د اوبو پر سر باندې ایښی دی لکه د ځمکې د ژورې څخه چې کوم پټ قوت کنټرولوي. خو اصلي حیرانتیا هغه وخت راځي چې د دې مجسمې دننه ځایونه وګورو. دا یوازې له د باندې څخه ډبره نه ده، دننه یو شمېر جوړښت پکې پټ دي چې کوټې، پټې لارې او میخانیکي وسایل جوړ شوي دي. د دې دیوالونو له منځه د اوبو د تېرېدو لارې جوړې شوي دي. د دې له امله مجسمه خولې کوي. په دوبي کې کله چې لمر تود وي اوبه د دې مخې ته راځي او داسې ښکاري لکه دا مجسمه چې ژوندۍ ده او ساه اخلي. ویل کېږي چې د دې دننه یو کوچنی چینه هم شته چې په هغه سره د دې مجسمې له پزې څخه اوبه راوځي او د هوا یوه پټه لاره یې د غوږو له خوا څخه تېره سوې ده چې نری غږ جوړوي لکه دا مجسمه چې کرار غږیږي. تاریخ پوهان وایي چې دا یوازې د هنر لپاره نه ده جوړه سوې بلکې یو انقلابي مقصد یې درلودی. ځینو دا د طبیعت لپاره یو مجسمه بللې ده چې د غرونو او ځمکې روحونه ښیي. خو ډېرو محققانو باور درلودی چې دا جوړښت د 14مې پیړۍ د کیمیاګرو پټ لابراتوار و چیرې چې دوی پټې تجربې ترسره کولې. دوی د ژوند له عناصرو څخه کار اخیستی، یعنی د ژوند الیکسیر چې نښې یې لا هم د ډبرو پر دیوالونو باندې ښکاره کېدلې. د سیمې خلک وایي دا مجسمه رښتیا هم ژوندۍ وه. ویل کېږي چې دننه یې یو درزېدونکی زړه و چې د یو پټ ماشین له لارې چلېدی. کله چې مجسمې ساه اخیستله نو د نږدې جیل پر مخ باندې به د رڼا څپې خوځېدلې. ځینې خلک وایي چې کله د شپې د سپوږمۍ رڼا پر ولګېږي نو د هغه له سترګو څخه کمزورې رڼا راوځي لکه تر اوسه چې هم په دې مجسمه کې یو روح پټ وي. اول، په امریکا کې د مینوسټا ایالت دولتي پارک کې یو داسې ځای شته چې تر اوسه یې هیڅ علمي منطق نه دی تشریح سوی. دې ځای ته د شیطان فواره یا ډیویلز کیټل ویل کېږي. هلته یوه چینه ده چې په 2 برخو سره ویشل سوې ده. لومړۍ برخه د عادي چینې په څېر ښکته راځي او په سیند کې ګډېږي، خو دوهمه برخه بیا په یو پټه تیاره کنده کې وننوځي او بیا هیڅکله نه ښکاره کېږي. دا اوبه چیرته ځي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د لسیزو راهیسې ساینسپوهان، څېړونکي او مینوال پرې حیران دي. د لوړو خوا څخه چې وګورې هر څه عادي ښکاري. د برول سیند 2 لارې کېږي، یو په عادي لاره سره بهیږي خو بله په یوه ژوره ډبرین کنده کې وننوځي. دا کنده دومره ژوره او چپه ده چې هیڅ وخت یې دوی پای نه دی معلوم کړی. خلک کلونه کېږي هڅه کوي معلومه کړي چې دا اوبه چیرته ځي. آیا دا په بل سیند باندې ګډېږي که په ځمکه کې له بل سوري څخه راوځي؟ خو هر څه بې نتیجې پای ته رسېږي. د 20مې پیړۍ په وروستیو کې ساینسپوهانو بېلابېل ازمایښتونه وکړل. رنګین لرګي، د تعقیب وسایل، حتی GPS ټیګونه یې پکښې ور وغورځول، خو نه رنګ بیرته راښکاره سو او نه کوم بل شی راووتی. داسې ښکاره کېده لکه دا هر څه چې په یوه عجیبه ساه کې ور واچوي او بیا ورک سي. ساینسپوهان وایي دا سیمه له زړو اورغورځونکو ډبرو جوړه سوې ده چې کېدای سي ژور درزونه او غارونه ولري. شاید اوبه له هغو لارو څخه ورځي، خو دا نظریه هم نیمګړې ده. د ځمکې په دومره ژور کې دا ډول درزونه تل خلاص نسي پاتې کېدلی، سره له دې چې اوبه لا هم دوامداره ورکېږي او هیڅ ځای بیرته نه راوځي.
که دا اوبه ځمکې ته ځي نو باید یو وخت بیرته راووځي، خو د ټولې سیمې په اوږدو کې یې هیڅ نښه نه ده پیدا سوې. د سیمې خلک باور لري چې دا موضوع تر ډېره ژوره ده. دوی وایي دا کند د ځمکې د ساه اخیستلو سوری دی، یوه دروازه چې بلې نړۍ ته وررسېږي. ځینې وایي دا د لاندې نړۍ دروازه ده، هلته چې طبیعي ځواکونه له اوبو څخه خوند اخلي. یو شمېر خلکو دا هم ویلي دي چې هلته د تللو پر وخت د وخت احساس بدل کېږي او د فضا له تل څخه یو نری غږ اورېدل کېږي، لکه څوک چې په ډېر ژور ځای کې غږ کوي. یوازې یو افشار نه دی، دا د ډیویل سکیټل ځمکې له تر ټولو اسرارناکو عجایبو څخه یو دی. داسې ځای چې هر څه ناکامه سول، هر ازمایښت نیمګړی پاته سو او هر ځواب په نوي پوښتنو سره بدل سو. دا هغه ځای دی چې علم تم کېږي او وروسته حیرانتیا پیلېږي. شاید یوه ورځ څوک پوهېږي چې دا اوبه چیرته ځي، خو تر هغې ورځې پورې به داسې ثابته کړي چې طبیعت لا هم داسې رازونه لري چې انسان یې هېڅکله نسي پیدا کولی. دا د نن ورځې د کیسې پای دی، خو دا باید په یاد ولرو چې دا لاس اسرارناکه ځایونه یوازې د نقشې پر مخ باندې نه دي، دا زموږ د سیارې زخمونه دي. هلته چې طبیعت څه پټ کړي دي، کله بدلېدونکی سیند، کله د اور په منځ کې جهل او کله یو وخت درونکی افشار. په هر ځای کې یو پیغام سته. که څه هم انسانان په اوس وخت کې فضا ته رسېدلي دي، خو لا یې هم خپله ځمکه پوره نه ده پېژندلې. دا هغه ځایونه دي چې د علم له منطق څخه د باندې دي او هر کله چې څوک ورته نږدې سي داسې احساس کوي لکه ځمکه چې خپله د خبردارۍ چیغې وهي. په دنیا کې لا هم ځینې داسې رازونه سته چې د انسانانو هیڅ لاس ورته نه رسېږي او د هغو په وړاندې بالکل تسلیم سوي دي. ملګرو، کومه ویډیو خوښه سوې ده ویډیو د سره لایک او شیر کړئ، او که څوک زموږ سره په یوټیوب کې نوي دي یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. موږ به تاسو ته هر وخت داسې ښایستې او معلوماتي ویډیوګانې راوړو. ویډیو مو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.